دوه خاله د شنه، دوه پرنجو تور، دوه او دوه څلور، دوه سترګې نرګس، دوه روزې د لور، دوه او دوه څلور. قدرمندو نننی پروګرام مو هم د دې شعرونو لیکوال اهدمین رهبر صاحب خواته راوړی دی. غوښتل مې چې د هغوی نه یو دوه درې کلامه ریکارډ کړو، ستاسو تر مخې در ورسوو. اهدمین رهبر صاحب مینوالو ته به څه ویل غواړئ؟ د ټولو نه مخکې حسرت صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ له مو مینه راکړه. شعرونه دي چې آینې بدلول غواړي، که سحرې بدلول غواړي، که موږ له د ذهنونو حافظې بدلول غواړي. آینې بدلول غواړي، که سحرې بدلول غواړي، که موږ له د ذهنونو حافظې بدلول غواړي. تر څو به د ړندو په اوږو لاس ږدو زوبه، تر څو به د ړندو په اوږو لاس ږدو زوبه، نور موږ له د تقلید د صحیفې بدلول غواړي. مننه. تر څو به د ړندو په اوږو لاس ږدو زوبه، نور موږ له د تقلید د صحیفې بدلول غواړي. او څه چل شته چې مې مینه کې تاثیر هغسې نشته، څه چل شته چې مې مینه کې تاثیر هغسې نشته، قبلې بدلول غواړي، که سجدې بدلول غواړي. مننه. څه چل شته چې مې مینه کې تاثیر هغسې نشته، قبلې بدلول غواړي، که سجدې بدلول غواړي. او تاریخ دې هم منمه، اتلان دې هم منمه، تاریخ دې هم منمه، اتلان دې هم منمه، خو ستا دغه کتاب نه څو صفحې بدلول غواړي. مننه. مننه. تاریخ دې هم منمه، اتلان دې هم منمه، خو ستا دغه کتاب نه څو صفحې بدلول غواړي. او چې حال زمونږ بدل کړي دغه راز به کتل غواړي، چې حال زمونږ بدل کړي دغه راز به کتل غواړي. دعا بدلول غواړي، که خیرې بدلول غواړي. مننه. مننه. چې حال زمونږ بدل کړي دغه راز به کتل غواړي. دعا بدلول غواړي، که خیرې بدلول غواړي. او چې نوم پې د پښتون یو پښتون له سره نه وي، چې نوم پې د پښتون یو پښتون له سره نه وي، نو داسې پښتنو ته دا نامې بدلول غواړي. مننه. چې نوم پې د پښتون یو پښتون له سره نه وي، نو داسې پښتنو ته دا نامې بدلول غواړي. او مقصد ده چې زما سره رهبره تنهایۍ کې نه ګڼېږي، زما سره رهبره تنهایۍ کې نه ګڼېږي، زما په اوږو ناستې فرښتې بدلول غواړي. ډېره زیاته تلوسه ده، اندېښنه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. تلوسه ده، اندېښنه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. زندگی یوه جاخه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. په باطن کې زړګینه شیطانان کړي طوافونه، په باطن کې زړګینه شیطانان کړي طوافونه. په ظاهره فرښته ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. مننه. او اوس د خوښې کردارونه څو پیسو باندې خرڅېږي، اوس د خوښې کردارونه څو پیسو باندې خرڅېږي. ژوند نه جوړه یو ډرامه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. مننه. اوس د خوښې کردارونه څو پیسو باندې خرڅېږي. ژوند نه جوړه یو ډرامه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. او سمو خان وخي په بډه چې دا څه د بلا زوی دی، سمو خان وخي په بډه چې دا څه د بلا زوی دی. بې هم صفاکاته ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. مننه. سمو خان وخي په بډه چې دا څه د بلا زوی دی. بې هم صفاکاته ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. او نه څه اوري، نه څه وایي، نه څه ویني، نه څه ګوري، نه څه اوري، نه څه وایي، نه څه ویني، نه څه ګوري. بې ضمیره زمانه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. مننه. او کله ښار کله صحرا کې د رهبر جنون عجب دی، کله ښار کله صحرا کې د رهبر جنون عجب دی. ساړنګ دوړنګ کیسه ده، ساړنګ دوړنګ کیسه ده. قدرمندو دا اهدمین رهبر صاحب چې تاسو ته خوندور کلامونه واورېدل، تر بلې مرکې پورې خپل لور خپل کور به حضرت علي حضرت له ورکړئ اجازت. چېرته چې م یئ ښاد، آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.